دا په عصري ډول جوړه شوې ودانۍ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ختم الانبیا دارالایتام لپاره د ترکیې هیواد د ادیب په نوم یو خیریه بنسټ تازه جوړه کړې. مسؤلین وایي په همدې جوړه شوې ودانۍ 2.5 امریکایي ډالر لګښت راغلی او ترڅنګ یې د 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د یاد دارالایتام زده کوونکو ته د خوړنځای د جوړېدو چارې هم پیل شوې. تعمیراتي چارې تکمیل شوې او اوس ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو تقریبا 10 اتاقه لري او یو اداري دفتر لري. دا دارالاقامه د اوسېدا ځای ده، یعنې دلته به صرف شاګردان پکې اوسېږي. دا د خوب ځای ده او یو اوس کوم یو تعمیر چې افتتاح شو دغه د مطعم او د توامخوري تعمیر او د یو بل تعمیر واده هم راسره کړې ده چې موږ ورته ضرورت هم لرو چې هغه تدریسي تعمیر یا تدریسي بلاک ده. په جوړ شوو مراسمو کې د حج او اوقافو وزارت مرستیال هم برخه درلوده. ویل اسلامي امارت هڅه کوي ترڅو په ټول هیواد کې د دیني او عصري زده کړو لپاره خلکو ته لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. یتیمانان پاتې شوي دي، د هغوی د ښې تربیې لپاره الحمدلله نن دا بنیاد کېښودلی سو او دا رقم امارت اسلامي د مدارسو په هر ولایت کې یوه جامع مدرسه تقریبا د 1000 کسو لپاره هغه جوړه کړې ده او دا رقم په ولسوالیانو کې هر ولسوالۍ کې 3 مدرسې دي. دا دیني مدرسو لپاره هغه تصمیم ده او دا رقم الحمدلله د عصري علومو لپاره لیسې پوهنتونونه الحمدلله د هغې ښه نظارت کیږي. د خاتم الانبیا دارالایتام زده کوونکي وایي د یاد استوګنځای او خوړنځای په جوړېدو سره به د ځای د کموالي ستونزه تر ډیره هواره شي او په ځینو نورو برخو کې د لا اسانتیاوو غوښتنه کوي. مخکې یو داسې کم اندازه یو وړوکی دارالایتام و، دلته یو کمې کوټې لرلې. بیا پسې کله نور اضافه طالبان به ورته راتله نو دوی به داخله نه ورکوله. نو اوس دغه لوی خدمت ترسره کولو سره الحمدلله د ټولو طالبانو لپاره د زرمت سوی پکتیا سوی ټول طالبان راسي انشاءالله دلته کې جایږي او یو غټ خدمت ورته وسو. موږ ته مخکې ډېر مشکلات موږ زده کړه نه سوی کولی، بیا وروسته موږ ته دلته یو ځای جوړ سو، موږ هغې درس وکړلو. موږ لپاره تشنابونه نه وو، بیا موږ ته انتظام جوړ کړی، تشنابونه راته جوړ کړلو. مخکې په دې صنفونو کې ډېره ګرمي وه، بیا موږ ته پکې تیار کړل، په کوک باندې بیا ګرمي نه وي. بیا د یادو 2 پروژو پرانیسته او ګټه اخیستنه داسې مهال ترسره کیږي چې د پکتیا په ډیری سیمو کې د اسلامي امارت او همکارو مؤسسو په مرسته ښوونځیو او دیني مدارسو ته د ودانیو په یو شمېر نورو پروژو هم چارې روانې دي.